دوستانو هغه ملا ګیر شو چې د انجلي سه شونډې اخیستې دي او نور غلط کارونه یې ورسره کړي دي. ملګرو دا ویډیو ډېره در سره شیر کړئ مخته تر دې ملا پورې ور ورسېږي چې دا چا کم د انجلۍ سره کړي وو او دی اوس ګیر شه بیرته یې وویني خپله کارنامه او سبسکرایب یې کړئ ملګرو. او وی چې دی نو ما سره بې غاړه کاري تاسو ته وي کاري وي جنات یې ما ته وي زه به ښځې سره بیا نه ملاوې ژوند درې ورځې او یې دغه دی او یې تا ته چې دېر شو نو ته به ورته سینه ویر کړې بیا جنات ته خو الله دې داسې وشرموي چې د دنیا تماشه شي. ما سره یې دا غلط حرکتونه کړي دي تر دې پورې چې صفا هم درته شونډې رانه ایستې دي غاړه یې را سره ملو کړې ده او ریکارډ هم شوی دی. یې ما ورته وویل زه خو درنه یارېدم یې تا ما نه څونه نه ایستلسې نو دا څه شي خورې څه واقعه شوې وه دا داسې چلو چې دغه دی مونږ په سر غونډړ راتلو نو او لکه روڼو پلار چې دی لکه دم ته یې بوتلو که نه نو چې دم ته یې بوتلو لکه اول یې استاد یې راواستولو شاګرد دی نو هغه ته ویډیو کال یې ورته وکړو نو ته یې دې ته مخ څرګند کړی نو هغه ما مخ درته وایي چې مخ ورته څرګند کا لکه بس لکه ای ته یې ووایي چې مخ دې ته څرګند کړی په ویډیو کال یې ورته دې کاري ستارونو ته وایي چې دې ته مخ څرګند کا نو چې مخ یې راته څرګند کړو نو ما مخ ته یې کتل چې ما مخ ته یې نه کتل لکه ما اول مخ څرګندولو نه او چې مخ یې څرګند کړو نو بیا ما مخ ته نه کتل لکه فنټ راتاول راتول بیا ورته یې دا هلته راولی نو چې هلته یې بیا بوتلم نو هلته کې چې دی نو ما به راکتلې ما ته ګوره وي سترګې لکه مطلب ما ته ګوره نو بس هغه ړومبي دم نو بیا دی چې دی نو په غلط دغه باندې شروع شوی بیا چې دی نو بس چې ما ورور به ته رینګ وکړو نو لکه ما ورور به ته په سر دی به ته چې موبایل ورته ویر کړه نو خلک بس دم اچوي نو ده به وي السلام علیکم څنګه ښایي دا چل هغه چل لکه غلطې خبرې به دا خبره دوی پورې راغله چې ما سره جنات کار کوي شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی مهربان بادشاه دی قدرمندو شاهد خان شاهد یم نن بیا هماغه پروګرام کوم چې همیشه موږ دنیا ته د دغې غلطو خلکو عکاسي کوو د دې مخونه تاسو ته څرګنده کوو. ما همیشه که غږ چوت کړی نو د دغې خلکو خلاف مې چوت کړی چې عملیات والا چې کم ناست دي که د پیر په نوم ناست دي او که د مولا په نوم ناست دي نو دغه غلط خلک دي ځکه عملیات یو ځان له علم دی. اکثر دا خلک زموږ د زنانو عزتونه لوټ کوي زموږ زنانو ته په بد نظر ګوري بیا په خاندانونو کې بلا دشمنۍ موږ خلکو ته پیدا کړي د دغې خلکو نقصانات ډیر دي او فایده نشته. بیا هم زموږ بېوقوفي دا ده چې موږ خلک په دغه عملیاتو والا چې کم په بازارونو کې ناست دي دکانداریانې شروع کړي دي او دغې خلکو له ورځو په دوی باندې اعتماد ساتو. نن در سره د یو خورکۍ ویډیو شیر کوم د هغې خبرې چې هغه ځان ته خو په نامه باندې قاري وایي خو زه به ورته یم چې دا قاري نه دی دا شیطان دی د قاري په جامه کې شیطان ناست دی چې هغه دم له راغلی او هغې ته په بد نظر کتلي د هغې خبرې تاسو سره شریکو بیا به په قاري ورځو. دغه خورکۍ د خورۍ څنګه دا څه شي خورۍ څه واقعه شوې وه دا داسې چلو چې دغه دی مونږ په سر غونډړ راتلو نو او لکه روڼو پلار چې دی لکه دم ته یې بوتلو که نه نو چې دم ته یې بوتلو لکه اول یې استاد یې راواستولو شاګرد دی نو هغه ته ویډیو کال یې ورته وکړو نو ته یې دې ته مخ څرګند کړی نو هغه ما مخ درته وایي چې مخ ورته څرګند کا لکه بس لکه ای ته یې ووایي چې مخ دې ته څرګند کړی په ویډیو کال یې ورته دې کاري ستارونو ته وایي چې دې ته مخ څرګند کا نو چې مخ یې راته څرګند کړو نو ما مخ ته یې کتل چې ما مخ ته یې نه کتل لکه ما اول مخ څرګندولو نه او چې مخ یې څرګند کړو نو بیا ما مخ ته نه کتل لکه فنټ راتاول راتول بیا ورته یې دا هلته راولی نو چې هلته یې بیا بوتلم نو هلته کې چې دی نو ما به راکتلې ما ته ګوره وي سترګې لکه مطلب ما ته ګوره نو بس هغه ړومبي دم نو بیا دی چې دی نو په غلط دغه باندې شروع شوی بیا چې دی نو بس چې ما ورور به ته رینګ وکړو نو لکه ما ورور به ته په سر دی به ته چې موبایل ورته ویر کړه نو خلک بس دم اچوي نو ده به وي السلام علیکم څنګه ښایي دا چل هغه چل لکه غلطې خبرې به دا خبره دوی پورې راغله چې ما سره جنات کار کوي لکه جناتو خبرې بیا شروع کړي نو چې جناتو خبرې شروع کړي نو بیا وی دغه دی ما سره جنات کار کوي نو ما ورته چې ما ته مې یو جنات راکړه لکه پاچال کې راوستم لکه مونږ خو دومره نه پوهېدو لکه بس ما وروڼو ته یې مې چې په دې دا چل هغه چل ما باندې هېڅ چل هم نشته نه تعویذات شته نه جادو شته نه جنات شته هېڅ هم نشي سمدمه یم نو چې دی نو دغه دی نو بیا وی نو وی جنات ته درسته ومه خو ما نه یې دا ډیمانډ کړی دی چې ما سره به غاړه ملاوې
او وی چې دی نو ما سره بې غاړه کاري تاسو ته وي کاري وي جنات یې ما ته وي زه به ښځې سره بیا نه ملاوېږم 3 ورځې او یې دغه دی او یې تا ته چې دېر شو نو ته به ورته سینه ورکې بیا جنات ته نو ما ورته کو په دې دغې راستې ما ته ډو راستومه نو ما وروڼو په جناتو سم یقین راوړی ټولو ای د خدا ناشنا خبرې ښکارېدې ای دومره پوهېدلم نه نو لکه ای وی چې بس څه دی نو د استاد دی د ما خبره بیا کله منله نو چې دی نو ما په خبره خو چاول نه اعتبار یقین هم نه کول چې زه کله ورته هم دا غلط دی نو یې څه چلې کړی دی نو زه بیا سویم دا خو بس چې دی نو بس بیا ما ته خپل خاوند خو ډاډ راکوي بس چې تا سره څوک غلط دا کوي ما ته زه پوه شوم د ما کار واده نه دی شوی نکاح دی شوی او جی واده نه دی شوی بیا د خاوند ته ووي نو بس چې خاوند ته مې ووي هغه وی چې زه پوه شوم د ما کار پوه شو تا ته یې څه ویلي دي نو ما ورته ویم چې جنات خبره شو نو ته بس ما ورته زه دا دغه لکه مطلب نه کومه بیا یې راته وی چې ته به تعویض وباسې غاړې نه هغه پټ کې بالښ لاندې چې هغه ته پټ کې زه نو ما ورته رینګ وکړو چې په دې تعویضان دي نو زه وروڼو بوتلم نو ما بیا وروڼو ته څه ویلی وې او د خو زه په خپلو خبرو کې دغه کړي وم لکه ما خو ته پته نه وه دی غلط دی مونږ خو سمدم ته ورته لاړو ول نه په غلط ته خو ورته نه ولاړ نو د چې دی نو دغه دی نو ورته نو ما نای ته یې وی چې په دې ما دغه نو ما ته یې وی چې ښځه مې مور که راستول نو زه یې کمرې ته بوتلم تاسو ریکارډونه واورئ په خپله خوله یې هر څه ویلي دي چې مور ښځه یې چې دی نو مور که راواستوله او زه یې کمرې ته بوتلمه نو ما سره غلط حرکتونه وکړل نو زه ته بیا چې دی ډایرکټ راووتم کمرې نه نو بیا یې راته وی چې تا خو ماته صحیح غاړه هم رانه که او دا چلم دې راسره صحیح ونه کړو دا چلم دې راسره صحیح ونه کړو نو بیا خو زه پوه شوم چې لکه مطلب دی خاوند د برکته زه پوه شوم او دومره ډاډ شکر دی ما ته میلاو شو او دومره لکه مطلب زه پوه شوم چې دی دومره غلط دی دا د دین جامه دی شرمولی دی د دین پټکی دی شرمولی دی په غلط نیت باندې او 2 جنکۍ نورې دي نو هغوی ته به یې وي چې ما ورسره خبرې بس کړي نو هغوی ته به وي چې په دې چکو لګوئ په دې چونډیو لګوئ تصویر ترې راته راواستوئ غلط خبرې به یې ورته کولې هم ستاسو خپل رشدارو کې دي او خو لکه مونږ داسې ډېر خپل نه کېږي خو لکه ای سره نور دغه نه خو صرف چې دم باره کوي خو هم پته نه وه خو لکه بس مونږ سره څه دغه نشته تعلق معلق نو چې دی نو دغه دی نو لکه دو ما ته وی چې ما هغوی ته داسې ووي نو بیا وی ما سره بزر جنات دی بیا هغه ما ته چې ما د دې سترګې خوښې دي ما دې خوله خوښه ده نو یې کو ته ما سره خبرې نه کوې نو چې دی نو زه به بیا به ته هغه جنات تنګی که نه یرولې تکلیف به وي درکوي جنات باندې یرول وی بیا به ته هغه تنګی وي ما سره ته خبرې کوې هغه تا خوله خوښه ده تا خنده یې خوښه ده که نه دروغ مروغ هېڅ جنات مو سره نشته دی نو یې بس اب زه اوس سوځم او دا چل زه به تا پلار ته ویم او دا چل به وکړم دا چل به وکړم که نه بیا ورته یو ویډیو دی ورسته ما ورته وی چې ته لکه دې نه ویډیو که چې دا څنګه نو ویډیو ورته ویل زه به فیسبوک ته ورکړم دا چل دی هغه چل دی بس لکه یو رول یم نو دغه دی نو اوس شکر دی چې دی نو هېڅ چا نه مې په سترګو کې یاره هم سره نه راځي خاوند راسره ډاډه ایښتی دی نه مې د خپل پلار هم چې په غلطۍ هغه نه مې یاره نه کېږي شکر دی دا خو لا نور خلک خو پرېږده نو دا استاد غلط دی او چې دی نو دغه دی ما ته داسې حالت حرکتونه کړي دي زه به اوس هم یم زه بیا هم یم قرآن پاک ته خبره لړه پایې به هم درته یم چې دا غلط حرکتونه یې ما ته کړي دي او ما د خو پته نه وه چې دی په غلط دی زه خو دم ته لاړم غلط کار د خو ته نه وم لاړه چې ده په ړومبي ځل ما ته وی چې ما ته ګوره سترګې راته سترګې ټومبلې وې نیغې راته کتل دم چې څوک اچوي داسې کوي دم چې څوک اچوي مخ څرګند دی چاته مخ یې څرګند که وي مخ څرګند که دی ته وي مخ ورته څرګند کوي او چې دی نو دغه دی پته نشته چې څو کسانو په ده دله باندې دوکه شوي بړوا دله باندې پلیت باندې ما خو زړه نه شیرې شي چې نور څوک پې داسې دوکه نه شي نو الله دې داسې وشرموي په شرمونو دې وشرموي شکر دی ما زندګي خو الله بچ که خو الله دې داسې وشرموي چې د دنیا تماشه شي ما سره دا د غلط حرکتونه کړي دي تر دې پورې چې صفا هم درته شونډې رانه ایښتي دي غاړه یې هم راسره میلاو کړې ده او ریکارډینګ شوی دی یې ما ورته وویل زه خو نه یارېدم یې تا ما نه څونه نه ایښتلسې نو لکه ما د دومره چلته پورته خو نه ومه نو خو بس شکر دی اوس پوه شمه او چې دی نو دغه دی نو اوس مې زړه نه شیرې ښېږي چې دومره غلط وي او دا ما دا هرونه ټولې په جناتو باندې راړولو چې جنات داسې و جنات لاړو جنات رالو بېګا مې درکته رستولو دا چل دی هغه چل دی زما هم په دنیا خورې یېرېږم اوس به دې دله دا جنات زه پاسوم ستا بدل به تې ظالم او دې دنیا ته به یې ښیم ښکاره کوم به که زما پکې سر هم ځي دې به دله زه دنیا ته ښکاره کوم چې دغه شیطان دی سم پرتوب کمیس ته وباسه یا مونږ زړه نه شیرې ښېږي او چې دی نو دغه دی داسې کار خو څوک نه کوي
مونږ خو لکه وروڼو خو زه دم ته بوتلو ما دې دپاره خو یې نه وم بوتلي چې دی نو داسې غلط دغه وکړي چې ابوذر جنات یې بهانه کړو چې وایي نوم ته ګورئ یې بهانه کړو چې دغه دی یی چې ما د داسې خوښ دی ما د داسې خوښ دی غونډ غول دي دروغو دي نه جنات شته نه جنات چې دی نو چاته خبرونه وړي راړي په خپله خوله یې ویلي دي غول خوري هسې او چې دی نو دغه دی دا کس نه خبرېږي هغه کس نه خبرېږي هسې هم په دغه کې راولو دا غونډ ډوک پوک دي نه چې دی نو د سړو دم منو ښځې دم اچوي سړي دم اچوي ټول د دا واوري چې څوک پوهېږي څوک غیرتمن وي نو سړو د خپله لوڼه خویندې مه بوځئ هغه چې دی نو صحیح نه وي دا پټکې هسې شرمولی دي او چې څوک سم وي نه په ښځو دمونه نه اچوي چې څوک سم نه وي ای به په ښځو دمونه اچوي ستا خاوند خو خپل هم قاري دی که نه جی نو ده ته یې ولې نه بوتلی چې ده دم کړی وي نو لکه هغه ته چې دی نو دا دمګری چې هوښیارتۍ دی ډېر ښه دی ډېر صفت یې ورته وکړه که نه ستا خاوند سره پیریان نشته ځکه ما خاوند سره هغوی خو په هغوی ته خو سم په پیریانو یقین راوستی چې جنات داسې جنات هغسې پوره دغه یې ورته کړی هغه داسې غونډ ځان خوا راړولی چې ما خبر بیا کله چا اورېده چې دی به لړل داسې کیسې به یې ورته را شروع کړې سمې دي زلیخې د یوسف کیسه به یې ورته شروع کړې وه قدرمندو اکثر زیاتر خلک زما خلاف وي چې ته په چا پړده نه راچې او په کمنټو کې دغه هم وایي چې په انسان یو پړده راواچو الله به در باندې یو یا پړدې راواچي زه نن هم درته ویم بیا یې هم ویم مخکې مې هم ویلي چې دا خلک د پړدې لایق نه دي دا نه پیران دي او نه عالمان دي نه قاریان دي دی د تصوف نوم ته هم نقصان رسي دي د پیر پاک نامې ته هم نقصان رسي دي د عالم پاک پګړي ته هم نقصان رسي دا شیطانان دي دا ډاکوان دي خودی حولیه داسې جوړه کی چې موتا دوکه کی اوس دې والله علم چې پټی سپاره به ویلی کنه خو ځان قاری ثابتې چې قاری ما بیا دا محترم هم قاری دی او دا د کور ودانې او د دوی نکاح شوي خو واده نه دی شوی دا غریب د دریو میاشتو نه رابطو کیو چې شاید صاحب کدا حقیقت د دنیا ته ښکاره نه کو نو دومره مایوسه شي هم چې ځان ولم ملک ته پښتو دی د مخ خودی نه شو ځکه دا دنیا د دی به هم ژوند کوي د سره به خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر د شکر الحمدلله شکر تاسو خپل هم قاري الحمدلله کاری یم جی بالکل څومره درجه کې زه ما حفظ کولو جی ما چې دی 27 سپارې دور کې 3 سپارې پاتې وي جی خو چې کله دی جنیز دی خبره نه زه خبر کما والله چې د علم نه مړه تور شو ځکه چې هغه خپل هم چې ظالم ما لوی ګیرم ما خپل هم لیدلی دی او په حقیقت کې دې څه نه دی نه دی خبر زه ما په ځان باندې دروغ به پیریان راوستیو نو ما زه چې لاړم ما په خېټه کې درد دا چل ماته تا کلمې غوټه شوې حالان کې هېڅ هم نشته دی ما باندې څه چل نشته او په جنۍ باندې چې دی ما الټراساونډ ګردو کې زخم و د پیریان دی جنات دی پلانکې دی ډنګلې حقیقت کې هېڅ هم نشته دی خو ما نه علم توس اراده شته دی نه مې حفظ ته اراده شته په څه وجه باندې په دې وجه باندې چې عالمان داسې دي نو زه یم چې که زه عالم شم سبا به زه هم داسې کیدی شي چې په کتابونو کې دا ښې خلکو ته به دوی به دا زده کړي وي زه به درته یو خبر وکړم وروسته دا پروګرامونه دې له نه کوم چې خلک د علم نه نفرت کړي چې خلک د بچی نه عالم کوي نه قاري کوي او نه دا خلک عالمان دي دا خلک خو پټکي په سر کې دا شیطانان دي دا ستا غلطه فیصله ده چې ته په 28مه سپاره کې حفظ پرېږدې چېرې دا به ښي عالمان هم د دې شي خلاف دي خو د هغې مجبوري ده په جومات کې د عالم سړي څومره تنخواه تا ته پته شته چې کله عالم شي هغه ورځ دا مخامخ ځای چې ګورې د ایرابو په دې ځای د شپې څه ټایم مسلمانه 9 بجې موږ راتللو یو قاري را روانو ما ته تپوس وکړو چې تنخواه دې څومره ده وایي 3000 نو 3-4 د قاري تنخواه یې هغه هم مجبوره یي ډاډه خبرې نشي کولی په جومات کې په کوم ځای کې عملیات والي هغه قاري کې د ځمکې اسمان پر دغه شیطانان دي خپل علم کوه او نه دی دا خلک د دې پروګرام نه مقصد علي چې بچی د علم نه پاتې کی چېرې دنه به دا جوړي نه قاریان عالمان خپل هم د دې شي خلاف دي قاریان عالمان دا شی نه کې دا پکې یو نیم شیطان شي مخکې وایم د مونږ خپل استادان دي او والله که تعویض منې غیي چې کله د غاړه ته تعویض واچولو تا نه د الله هغه دغه اوچت شو تا په تعویض باندې اعتبار رالو دغه پرې رالو دغه تعویض کې د صورتونه لیکلي تعویضونه ما کتلي وو هغه تعویضونه د لیټرین توړي تا ته زه یو قرآن مجید در کوم ته په 20 کپړو کې باندې کتلي لیټرین ته وړي
نیوړي کنه ته څنګه تعویذ د قرآن آیات د قرآن آیات صورت پکې لیکلې صورت مزمل لیکلې صورت جن لیکلې ما سره شته دی کور کې دی را سره هغه چې د هغه موږ د لیټرین ته اجازه ورکړي لیټرین ته موړه قرآن ویل نه وړي لیټرین ته بدنم ناپاک شي چې غاړه بدنم ناپاک شي هر قسمه کې چې د دې اجازه ورکړي صرف د لپاره خپل پیسو لپاره وای زه مدرسه جوړوم موږ نه پیسې مغشتې دي 2000 مدرسه جوړوم رونو تم دی وایا چې دغه ما سره مدد وکړي موږ چې خېشو کې مدرسه جوړوم اوس هم جنې په جال کې ګیره کړي اوس هم جنې موږ لا خبر کړی نه دی چې د عوام د ښکاره شي که نه چې هر سړی چې د علم مه ګڼئ ګیرې ته او پټکي ته او دغه ته مه ګورئ حقیقت وروسته بل څه دی که ته یې چې په تا جنات دي د قرآن آیاتونه ویه په ځان چوف که زه په مدرسه کې پاته شوم خلک چې مدرسو کې ډېر پیریانو جنات پلان کې ډنګلی شکر الحمدلله اوسه پورې موږ قرآن ته ناست یو ما ته د نوک سر عمره د جن نه یو تکلیف نه دی رارسلی جن چاته تکلیف نه ورکوي په قرآن کې نه دي راغلي ها جادو راغلی د علاج راغلی د څلور کل راغلی دپاره چې دا په ځان چوف کو نبي علیه السلام لکه چې دا په ځان باندې چوف کو بس دا تا نه به چې جادو سره چوت شي دا دی ځان ته چې دی دغه کړي جن کو ته دا کم چې دی علم دا زده کې دی کې چې دی داسې د خبرې دي که نه چې په غسل کې هغه څښه اوبو باندې به ته الله نومونه لیکي او په دا ډېره غلط خبرې دي که راځي عملي صحیح دغه ته جادویي زده کې دغه زده کې د ایمان درنه لاړو ایمان لاړو جادوګر خو بېایمانه ټول بېایمانه دي که بېایمانه نه وای نن به د ما دغه سره موږ ته دښمني جوړېږي زما او ستا عزتونو تغلي د تور سرو ټول دغه حساب دی چې کوم تعویذونه او دا دغه کوي تعویذونه نشته دی تعویذونه چې څوک کوي چې دا تعویذونه په اسلام کې شته نو بیا چې دی دا لیټرین ته څنګه ځي ته قرآن بیا لیټرین ته ویل نه وړې که ته تعویذ وړې هی که هم د قرآن آیاتونه لیکلي دي خو بس د مونږ عوام دی په دغه عملیاتو باندې ایمان راوړی دی او چې څوک هغه ښکاره کوي نو بیا چې دا غلط دي دا چې دی پردي نو چې تاسو ته حقیقت څوک شي نو تاسو بیا هغه هم نه منئ دغه د قاری په جامه کې چې ناس کم شیطان دی به زه تاسو ته څرګنده کوم دا وی د خورکۍ خبرې او دا د یو قاري چې 28مه سپاره کې وایي چې نورې نه وایم دته مې وی چې دغه قاري نو دغه شیطان دی زه بار وایم چې دغه خلکو نه ډډه وکړي دا په معاشره کې ناسور دی او نن یې په جار عالمانو ته ویم چې د خدای دپاره د دې مخنیوی وکړئ ستاسو پټکو ته نقصان دی تصوف ته نقصان دی دا خلک د خپل پیداګیر او د خپل حوض په لالچ کې د پیسو او د خپل حوض په لالچ کې نن سبا د هرې تور سر عزت ته راورسېدل او نامه پې د چا بدنامیږي د قاري د عالم ځکه چې پټکۍ تړلی نو مهرباني وکړئ په منبرو باندې د دې خلاف بیانونه وچلوئ راوځئ ورپسې مخنیوی وکړئ زما خو دغه د کیمرې وس دی دنیا ته مې ډېر په ډاګه کړو دنیا ته به مخامخ کوم که د ده په سر کې ښکرې مي تیار یم ورته کپن ځان سره خپل ګرځوم خو عالمانو ته م خواست کوم چې د دې مخنیوی وکړئ